بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ګرانو زده کوونکو ته چې د هیواد په هر ګوټ کې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نننی دریم درس د شپږم ټولګي ریاضي مضمون ته ښه راغلاست. تر دې دمخه چې موږ د خپل د نننۍ ورځ نوی درس پیل وکړو، راځئ چې لنډ تکرار په خپل تیر درس باندې هم ولرو. زموږ تیر درس آیا تاسو ویلی شئ چې کوم عنوان و؟ آفرین، بالکل. د ویش قابلیتونه پر دوو او دریو باندې. موږ ویلي وو چې قابلیت د تقسیم پر دوو باندې هغه اعداد دي چې پر دوو باندې پوره تقسیم وي چې یویز یې یا جفت عدد وي او یا هم صفر وي. ډېر ښه. مثالونه یې 2، 6، 100، 214 او داسې نور. او قابلیت د تقسیم یا د ویش قابلیت پر دریو باندې هغه اعداد دي چې هغې مجموعه د ارقامو یو ځای کړو سره جمع یې کړو، هغې ځواب که چیرته په دریو قابلیت د تقسیم درلود نو موږ وایو چې د موږ ټول عدد پر دریو باندې پوره قابل د تقسیم دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د خپل تیر درس هم تکرار کړی وي او د خپله کورنۍ دنده مو هم په کتابچو کې ترسره کړې وي. نو تر دې دمه موږ راځو د خپل نوي لوست ته. زموږ نننی لوست چې زموږ د درس دریمه برخه ده، په دې کې موږ بیا هم د تیر درس په ادامې باندې پر څلورو باندې د تقسیم قابلیت دی. اوس موږ بیا هم بعضې سوالونه لرو د تاسو نه. ګرانو زده کوونکو، هغه عددونه ونوموئ چې یویز او لسیز رقمونه یې صفر وي. تاسو یې کولی شئ؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، حتما تاسو به وایئ چې 100، 200، 3000 دا هغه اعداد دي چې د دې یویز او لسیز رقمونه یې کوم رقم دی؟ صفر دی. ډېر ښه ګرانو. یویز رقم یې بیا هم هغه اعداد چې یویز رقم یې 2 یا 6 وي او د لسیز رقم یې طاق وي. آفرین. دریم برخه د یویز رقم یې 4 او 8 وي او د لسیز رقم یې جفت وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د خپل د درس تفصیل ته. موږ وویل چې د موږ اول جز یا الف هغه عدد د مرتبو لومړی دوه رقمونه یعنی یویز او لسیز یې صفر وي پر څلورو پوره د قابلیت تقسیم یا ویش لري، لکه 100، 200، 300 او داسې نور. ډېر ښه. موږ راځو اوس مثالونو ته ګورو. موږ لومړی جز کې وویل هغه عدد پر څلورو باندې پوره د ویش قابلیت لري چې د هغې دوه اول رقمونه یې پر څلورو پوره قابل صفر وي. نو دلته موږ ګورو درې مثاله لرو. په درې مثالو کې لومړنی مثال یې دی 100. تاسو ویلی شئ ګرانو زده کوونکو چې د لومړني مثال دوه اول رقمونه یعنی یویز او لسیز کوم عدد دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، صفر دی. 2000 په 2000 کې یویز او لسیز یې صفر دی. نو موږ ویلی شو چې ټول عدد پر څلورو پوره د ویش قابلیت لري. او همداسې د موږ آخرنی مثال د دې جز دپاره 3000 دی چې 3000 هم یویز او لسیز یې یو عدد دی چې صفر دی. نو صفر موږ وویل که چیرته یې دوه اول رقمونه یعنی یویز او لسیز یې صفر وي نو موږ ویلی شو چې پوره عدد پر څلورو د قابلیت ویش لري. دویم جز یې دی هر عدد د یویز رقم یې 2 یا 6 او د لسیز رقم یې طاق وي پر څلورو د تقسیم قابلیت لري. څه رقم ګرانو زده کوونکو؟ راځئ چې خپل د مثال سره یې مخته یوسو. د موږ مثال د دویم جز دپاره دی. موږ وویل که چیرته اول رقم 2 وي یا 6 وي نو موږ ویلی شو چې ټول عدد پر څلورو باندې پوره د ویش قابلیت لري. موږ دلته درې مثالونه ذکر کړي دي. لومړنی مثال یې دی 116. 116 یویز رقم 6 دی. نو موږ وویل د خپل د قانون په اساس باندې که چیرته یویز 2 یا 6 وي نو پوره عدد پر څلورو باندې پوره د ویش قابلیت لري. همداسې د موږ دویم مثال دی. دویم مثال هم د موږ عدد دی 212. راځئ چې دواړه بیا هم ولولو. 212 هغه عدد دی چې یویز یې کوم رقم دی؟ 2 دی. ډېر ښه. موږ ویلی شو چې 212 پر څلورو باندې پوره د ویش قابلیت لري. آخرنی مثال یې دی 880.
ګرانو زده کوونکو، تاسو یې ویلی شئ چې ولې 876 پر 4 پوره د ویش قابلیت لري؟ هو بالکل، حتما تاسو به ویلی وي ځکه چې یویزې کوم عدد دی؟ 6 دی. نو 876 عدد چې دی پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. دا هم و د موږ دوهم جز یا بی جز چې د قابلیت تقسیم پر 4 باندې و. اوس راځئ بعضې مثالونه چې د تاسو په کتاب کې دلته ذکر شوي دي هغه سره وګورو. بیا هم موږ یو تکرار کوو او ټولې سره یو ځای لولو. موږ وویل هر عدد چې د یویز رقم یې 2 یا 6 او د لسیز رقم یې طاق وي پر 4 د تقسیم قابلیت لري، یعنی پر 4 باندې پوره ویشل کیږي. ډېر ښه. مثالونه یې دلته دي. 112 د 112 یویز رقم 2 دی، نو پوره عدد پر 4 باندې د ویش قابلیت لري. 192 لومړنی عدد یا یویز رقم یې 2 دی، نو دا عدد هم پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. دریم مثال دلته 212 دی. د 212 لومړنی رقم 2 دی، نو دغه ټول عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. د مونږ همداسې نور بعضې اعداد دي لکه 55 140 140 2416 916 او نور پر 4 د قابلیت تقسیم لري. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د مونږ لومړنی جز او دوهم جز د قابلیت تقسیم پر 4 باندې ښه توګه باندې زده کړي وي او هیڅ ستونزه پکې نه لرئ. تر دې په ادامه کې مونږ راځو د خپل دریم جز ته چې جیم دی. په دې کې مونږ ویلي دي په همدې ترتیب که چیرې د یو عدد یویز رقم 0 4 او یا 8 وي. کوم عدد وي؟ 0 4 او یا هم 8 وي او لسیز رقم یې جفت وي. هم پر 4 د ویش قابلیت لري. لکه 20 مونږ وویل که چیرته یویز 0 4 یا 8 وي او لسیز یې جفت عدد وي، نو دلته په دې عدد کې مونږ ګورو چې 0 هغه عدد دی چې مونږ ته ویلی دي او 2 یا لسیز یې هغه رقم دی چې جفت دی. ډېر ښه. نو مونږ ویلی شو چې 20 پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. د مونږ دوهم مثال دی 80 که اول هم بیا هم اول یا یویز یې 0 دی، لسیز یې یا دویم رقم یې یو جفت عدد دی، نو 80 هم پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. 280 کې هم که چیرې مونږ وګورو نو په دې کې لومړنی رقم یا یویز یې 0 او دویم رقم یې جفت عدد دی، نو مونږ ویلی شو چې 280 هم پر 4 د ویش پوره قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، راځئ بعضې نور مثالونه دلته وګورو. دلته یې مونږ ته مثال راکړی چې 308. مونږ ویلی شو، ماته څوک ویلی شي چې آیا 308 داسې یو عدد دی چې پر 4 پوره د ویش قابلیت ولري؟ هو بالکل یې لري. ولې یې لري؟ دلیل یې څه دی؟ ځکه چې د دې لومړنی یا یویز عدد یې رقم یې 8 دی. د مونږ د قانون په اساس چې مونږ وویل که چیرې یویز یې 0 4 او 8 وي نو ټول عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، تر دې چې مونږ بیا هم یو لنډ تکرار کوو د خپل د ننني لوست پر 4 د تقسیم قابلیت. مونږ په 4 د تقسیم قابلیت درس کې 3 قوانین لرو. کوم قانون باید مونږ په نظر کې ونیسو؟ اول هغه قانون دی چې د هغه اعداد چې 2 اول رقمونه یعنی یویز او لسیز یې 0 وي ټول عدد پر 4 د ویش قابلیت لري، لکه 100 200 300 1000 10,000 1,000,000 او داسې نور. دویمه برخه کې مونږ وویل که چیرته یویز رقم یې 2 یا 6 وي او لسیز رقم یې طاق عدد وي، دلته یې موږ باید په ښه توګه پام کې ونیسو. که یویز یې 2 یا 6 او لسیز یې طاق وي نو پر 4 د تقسیم ویش لري. ډېر ښه.
مثالونه یې دلته موږ ته ډیر ذکر شوي، خو تاسو کولی شئ چې پرته د دې مثالونو نه اوس پخپله هم په خپله کتابچو کې بعضې نور مثالونه ولیکئ. انشاءالله چې تاسو خپلې کتابچې ځان سره ولرئ او اوس د 3 قوانینو دپاره تاسو مختلف مثالونه ورکولی وشوئ. د مونږ 3م جز دی په همدې ترتیب که چیرې د یو عدد یویز یې 0 4 8 او لسیز یې جفت عدد وي پر 4 قابلیت لري، لکه 108 108 یو عدد دی چې د څو رقمونه جوړ شوی؟ د 4 رقمونه. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس د دې یویز کوم رقم دی؟ 8 دی. ډېر ښه. نو آیا موږ ویلی شو چې 108 پر 4 قابلیت لري؟ بالکل یې ویلی شو. ولې؟ ځکه چې موږ ویلي وو چې یویز یې 1 4 8 یعنې د دې 3 عددونه چې هر یو وي، یعنې لازم چې باید یو عدد په دې کې د یویز همدغه 3 عدد شامل وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، امید چې تاسو په دې برخه کې هیڅ مشکل نه لرئ او په خپلو کتابچو کې تر خپل د کتاب هم ډېر مثالونه ولیکئ چې پر 4 په تقسیم ویش ولري. اوس بیا هم مونږ راځو د خپل بل درس ته. مونږ وویل چې قابلیت د تقسیم پر 2 پر 3 او په 4 باندې زده کړل. د مونږ 4مه برخه د وړتیاوې کوم عدد دی؟ قابلیت د تقسیم پر 5. دا خو ډیره زیاته اسانه ده. بالکل که چیرې مونږ د خپل تیر لوستونه په ښه توګه باندې لوستي وي نو دا درس خو به مونږ ته ډیر اسانه وي. هو بالکل ګرانو زده کوونکو، د مونږ نننی درس دی پر 5 د تقسیم. کتابونه د ځانه سره لرئ نو د خپل د کتابونو مخونه وباسئ او په هغه کې تاسو کولی شئ چې د ما سره یو ځای ولولئ. پر 5 د تقسیم قابلیت: هر عدد چې د هغې د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 5 وي. ډیر اسانه طریقه. عدد هم چې څومره هم غټ وي، که چیرته د هغې یویز رقم یې 0 یا 5 وي نو موږ په ډېره اسانه توګه ویلی شو چې دا عدد خو 5 ته د ویش قابلیت لري. هر عدد چې د هغې د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 5 وي نوموړی عدد پر 5 پورې د تقسیم قابلیت لري. مثالونه یې هم دلته ډېر ښایسته مثالونه ذکر کړي. 310 لومړنی عدد یا یویز یې 0 دی نو موږ په اسانه طریقه ویلی شو چې دا عدد 5 ته د ویش قابلیت لري. 695 لومړنی رقم یې یا یویز یې 5 دی نو موږ ویلی شو چې دا عدد هم 5 ته پوره د ویش قابلیت لري. او 200 هم د دې لومړنی یا یویز رقم چې دی 0 دی نو موږ ویلی شو چې دا پر 5 د تقسیم قابلیت لري ځکه چې د مرتبو د یویز په رقم کې 0 یا 5 لیکلي دي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، موږ بیا هم دلته نور مثالونه لرو. مونږ مثالونه بیا هم په دې ورقه کې مونږ 3 مثالونه دي چې په دې مثالونو کې مونږ ویلی شو چې لومړی مثال مو کوم عدد دی؟ 50 څو رقمي عدد دی؟ 2 رقمي عدد. بالکل. د دې یویز رقم یې 0 دی نو مونږ ویلي وو چې د قابلیت تقسیم پر 5 باندې مونږ فقط 2 عدد په نظر کې نیسو، 0 او 5. نو یویز یې که چیرې 0 او 5 وي مونږ ویلی شو چې دا عدد پر 5 پوره د ویش قابلیت لري. دویم مثال هم د مونږ همداسې 15 کې یویز رقم یې 5 دی نو په ډېره ښه توګه باندې تاسو دې باندې پوهېدلی شئ چې آیا دا عدد 5 ته د ویش قابلیت لري؟ هو بالکل یې لري ځکه چې یویز یې 5 دی. او 200 د 200 عدد یویز کوم رقم دی؟ د دې یویز 0 دی نو موږ ویلی شو چې 200 هم په 5 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو بیا هم د خپل د نننی لوست په ډېره ښه توګه باندې زده کړي وي، د خپلې کتابچې او کتابونه د خپل ترڅنګ ولرئ او تر دې دمخه موږ هم بیا هم بعضې فعالیتونه د تاسو په کتابونو کې ذکر شوي دي. راځو د هغې مخې ته. فعالیتونو کې موږ ته ویلي دي چې هر یو زده کوونکی د 3 عددونه ولیکي چې پر 5 او 4 د تقسیم قابلیت ولري.
ښه زده کوونکو، نو تاسو انشاءالله چې کولی شئ، ځکه چې اوس موږ په خپله قوانینو سره بلد شو. څلور 3 قوانینه لري چې په دوو کې 3 جزء دي. اول جزء بې کوم عدد و چې د هغې 2 یعنې 1 او لسیزې 0 وي، نو ټول عدد پر 4 قابلیت ویش لري. مونږ دویم جز په قابلیت د تقسیم پر 4 باندې کوم و چې مونږ وویل که چیرې لومړنی یا 1 عدد د هغې کوم عدد وي، 2 یا 6 وي او لسیز یې یو جفت عدد طاق عدد وي وبخښئ، نو دلته یې مونږ ویلی شو چې دا پر 4 د ویش قابلیت لري. او مونږ دریم جز و که چیرې د مونږ 1 رقم 0 8 او یا هم 4 وي او د مونږ دویم رقم یا لسیز رقم یا جفت عدد وي، نو دا عدد هم پر 4 د ویش قابلیت لري. نو انشاءالله چې تاسو په خپله کتابچو کې اوس ډېر ښه کولی شئ چې دې ته ښایسته مثالونه ولیکئ. او 5 تقسیم د قابلیت پر 5 باندې هغه اعداد چې د هغې 1 0 او 5 وي. نو په ډېر اسانه طریقه باندې مونږ په دې ته ډېر زیاته زیات مثالونه راوړلی شو. دویمه برخه د تاسو د فعالیتونو هغه دی چې 2 3 رقمي عددونه دې ولیکي چې د 1 رقم یې 15 او 2 4 رقمي عددونه یې ولیکي چې د 1 رقم یې 0 وي. یعنې دا هغه مثالونه دي چې تاسو یې د قابلیت د تقسیم پر 5 ته لیکلی شئ په خپله کتابچو کې. د تاسو د نننۍ لوست کورنۍ دنده څه ده؟ راځئ چې ټولې سره یو ځای وګورو. د تاسو کورنۍ دنده د نن لوست لپاره هغه دی چې زده کوونکي دې 4 عددونه ولیکي چې په ترتیب سره 2 3 4 او 5 د تقسیم وړتیا ولري. ګرانو زده کوونکو، که چیرته تاسو د خپل درسونه یا د خپل لوستونه مو په ډېره ښه توګه باندې تعقیب کړي وي، نو انشاءالله چې تاسو به هیڅ ستونزه په خپلو لوستونو کې نه لرئ او کولی به شئ چې ډېر ښه مثالونه 2 3 4 او 5 د تقسیم وړتیا چې ولري هغه ته یې ولیکئ په خپله کتابچو کې. انشاءالله چې د نن درس مو زده کړی وي او هیڅ مشکل مو پکې نه وي. د بیا درس لپاره مو په لوی څښتن باندې سپارم. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ. خدای پامان.